چې ستاسو دلته پر راتګ باندې دې پروګرام کې په شرکت باندې د قرآن او د سنت د دې مرکز سره په محبت باندې د دې فضلاو او د دې علماو په حوصله افزایي باندې د زړه نه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم او د زړه نه ستاسو د ټولو قدر کوم او دعا کوم چې الله رب العالمین د مجلس کې ستاسو شرکت ستاسو دنیا او آخرت دواړو کې د ډېر لوی عزت سعادت او کامیابی سبب او ذریعہ وګرځي. دلس علما چې نن زی دا په خپل علاقو کې د مسلمانانو د متفق کولو کوشش کوي ان شاء الله تعالی. د فرقواریت اور باندې مونږ دې ګودا به د امت ته ورځي. ما عزتمندو د اسلام مثال پیغمبر علی السلام د بلډینګ سره ورکړل. دا بلډینګ دی او یو روایت کې دا دی کله کله ویم چې القرآن أس والسلطان حارس فما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فمغلوب. د اسلام مثال د یو بلډینګ دی. دا بلډینګ جوړول د ټول امت مشترکه ذمہ داری ده. خو په بلډینګ کې څوک د خښت لګولو کار کوي، څوک بنیاد جوړوي، څوک ښایست راولي، څوک فینیشنګ کوي، مختلف کارونه کوي. د دې بلډینګ فاونډیشن او بنیاد هغه قرآن دی. د اسلام بنیاد قرآن دی، د ایمان بنیاد قرآن دی. او فرمایي چې د کم بلډینګ بنیاد کمزوري نو هغه ډېر زر راغورځېږي. دې وجې نه چې یو سړی مسلماني هغه سره د قرآن فهم نه وي، قرآن نه خبر نه وي، نو ډېر زر هغه د اسلام نه لاسینځي، اسلام سره ډېر مضبوط نشي پاتې کېدی. او وی فرمایل چې سلطان یعنی حکمران بادشاہ دا د دې بلډینګ چوکیدار دی. چوکیدار زه د هغه خبرو تکرار نه کوم، خو دا ډېر دروند مجلس دی او د ډېر اوږد وخت نه تاسو ډېر په صبر او په استقامت او د زړه او د ذهن په حاضرۍ سره په دې مجلس کې ناست یې. نو دا د ایمان ثبوت دی، قرآن و سنت سره د محبت ثبوت دی، اسلام سره د عشق ثبوت دی، علما حضرات سره، جماعتونو سره، مدرسو سره، طالبان علوم نبوت سره د دلی وابستګۍ ثبوت دی. الله تعالی دې دا مینا محبت زموږ د ټولو نصیب کړي او دا ښایسته مجلس، ایمان افروز روح پرور مجلس، الله تعالی دې زموږ دپاره د علم او د عمل صالح او د دنیا او د آخرت د خیر و برکت باعث وګرځي. رونه زه به دلته راتلمه، دا کلاو ډاګه پرته وه او نن دا ستاسو د اخلاص په برکت باندې. علامه اقبال څه کمال انسانو د خپل شعرونو په ذریعه سره زموږ د احساساتو جذباتو ترجمانی کړې ده. په وی یو ځای کې فارسی شعر چې شب پیش خدا بگریستم زار مسلمانا چرا زارند خوارن بیگاش په مې الله ته جړل فریاد مې کو، ګریا مې کوله، زاری مې کوله چې دا مسلمانان ولې خوار دي، ولې غریب دي، پسمانده دي، غلام دي، ولې مسلمانا چرا زارند خوارن نمی دانی که ای قوم دل دارند و محبوب ندارند. وی چې ما دا ګریه کوله، دا فریاد مې کو، نو ما ته یو غایبي آواز راغی چې ولې تا ته پته نشته چې د دې قوم زړه شته خو په زړه کې محبوب نشته، دې خپل محبوب یې کړی صلی الله علیه وسلم. د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مینا محبت. شیخ صاحب خبر وکړه کنه چې داسې پهلوان چې د زرو کسانو مقابله کوم. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو داسې صحابي ولېږه چې د هغه په زړه کې عشق رسولو، اطاعت رسولو، اتباع رسولو وه. هغه یې په ځان پوه نه کړ، فارغ یې کړ. نو دا د یو مسلمان د یو امتي په زړه کې به طاقتوره مینه، د مینې او د عشق طاقتوره شمع دا د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم. د لومبۍ وجه عزیزانو دا ده
چې قرآن او د سنت نه لرېوالی، د قرآن او سنت سره وابستګي، علم نه پس عمل او اسلام ته ځان حواله کول. اسلام خانو کې مه تقسیموئ. سیاست په مې د مرضۍ، تجارت په مې د نفع او نقصاني، رسم غم او خادمه مې په رسم و رواجي، او خیر د په روژه کې به رمضان کې به روجې هم نیسم او د مونځ په وخت به مونځ لم ځم. نو یو خپه به مې په اسلام کې او بلې به مې په غیر اسلام کې. اسلام د دې قایل نه دی. سخت وعید او سخت سزا اعلان قرآن د هغې خلکو دپاره کړی دی چې چا رویه دی، چا طریقه دی. نو اسلام سره قرآن و سنت سره وابستګي هر عمر کې چې ګوره د حضرات صحابه کرام رضوان الله اجمعین طریقه دا وه. د شپېتو کالو په عمر کې به سپینګیري چې ایمان قبول کړ، ګوډې به یې ماتې کړې او د علم او د قرآن و سنت زده کړه به یې شروع. چې واکداران داسې خلک دی چې د هغې سوچ او د هغې فکر دا داسې دی. نورونو دا زمونږ ریډ لاینز دي انشاءالله، دا زمونږ یقین دی. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کرها الکافرون. دا د قرآن پاک وعده ده. مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمت الله علیه په تفهیم القرآن کې د دې آیت په ترجمه او تشریح کې لیکلی دی چې دا آیت نازل شوی 3 هجري کې. جنگ احد کې مسلمانانو ته شکست شوی، 100,000 کسانو، او د ټول عالم عرب دشمنان د هغې خوراک ته تیار، د هغې محاصره یې کړې وه. داسې وخت کې الله وي یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. دا نور به د دې به اتمام کیږي، د اسلام دا نور به غالب کیږي ولو کرها الکافرون. کافران که هر څومره په دې باندې بد کوي. انشاءالله مستقبل د اسلام دی. زمونږ دا فرض جوړیږي چې په خپل ځای د اسلام د علم او د عمل او د اسلام د غلبې لپاره کوشش او جدوجہد دا جاری وساتو. درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام، اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف. قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسرینا تر 9م کلاس پورې داخلي شروع دي. هډې پبلک سکول درگئی، مین جی ٹی روڈ درگئی. رابطہ نمبر 0334 844 78 28.